ورته یا ای محمد صلی الله علیه وسلم بشک زمو المید او زمو قربانی او زمو ژوند او زمو عمر خاص دی الله تعالی رب العالمین دی پورا دی لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين دیغه الله تعالی هیڅ شریک نشتا او موت دی هم دی توحید حکم شوی دی او زه تر ټولو مسلمانانو نه اول یم یعنی هر یو نبی په خپل امت کې اول مسلمان وي قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تو ورته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم ایا زه د الله تعالی نه غیر بل رب ولټوم حال دا چې هغه الله تعالی د هر شي رب دی او هیڅ یو نفس د ګناه کسب نه کوي مگر د خپل ځون په ضرر یې کوي او هیڅ بور وړونکی د بل بور نه وړي بیا خاص خپل رب ته ستو سے واپس تلل دي نو هغه به تو سے خبر کی په هغه کورینه چې تو سے په هغه کې اختلاف کوو وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم او دا الله تعالی هغه ذات ته چې تو سے پمزکه کې خلیفہ ګون جوړ کړی او تو سے ځنې د ځنې نور د پوسا په درجه کې پورته کړل د دې د پورا چې تو سے و ازمایي په هغه څه کې چې تو سے ته در کړی دی بشکه د تو رب ډیر زر سزا ورکوین کړي او بشکه هغه الله تعالی خامخا شبخشن کوي به حد رحم کوین کړي